نو دا ډیره مبارک شپه ده د دعاګانو شپه ده د الله جل جلاله د یاد شپه ده کم از کم چې سړی ګناهونه ونکړي دا به هم غټه توره وکړي نشه ونکړي موبایل غلط استعمال نکړي پردی خبرې ونکړي بس دا هم غټه خبره ده که ډېر سړی نشي کولی لږ خو دې نه پرېږدي که نه ډېر عبادت نشي کولی نه کې کولی خو هر څوک شي مونږ سستي کوو نارستي کوو نو چې ډېر وخت په ذکر عبادت کې نه تېرو لږ خو دې دا ښه کار له ټایم ورکو الحمدلله ډېر مسلمانان روڼه خویاندې او دارنګې زمونږ په کورونو کې زنانا هغه تلاوت هم کوي ذکر هم کوي په سهار روژه هم نیسي نو ښه دا ده چې تاسو د نهې په ورځ او د چهارشنبې په ورځ نفلي روژه ونیسئ الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي الله پاک دې موږ او تاسو باندې خاص رحم و کرم وکړي چې د دې مبارکو وختونو نه مبارکو ایامو نه فایده والو بزرگان دین او نیکان خلق خو شعبان کې ډیر اعمال کوي خو بعضی اعمال داسې دي نفلی مستحبو چې هغه هر چا له پکار دي پای کې زمونږه دنیوي فایده هم ده او دنیوي فایدې نه علاوه دینی فایده هم ده د آخرت ګټه هم پکې ده او د دنیا ګټه پکې هم ده پاغي کې یو عمل د سورت یاسین دی او یو عمل د سورت دخان دی او یو خاص قسم دعا ده دعاء لیلۃ النصف من شعبان ورته وی داغه اهتمام کوي مثلا د ماخام مونږ دی وکړو 2 رکعات سنت دی وکړو بیا شپږ رکعات نفل وکړو د اوابین نور شپو کې مونږ کو په دې په ثواب نورم زیاتېږي اوابین دا د تهجد پسې درجه والا مونږ دی اوچته درجه د تهجد ده او دینه بعد د اوابین انوارات ډیر زیات دي اوابین منځ د جنتی خلکو صفت ده کم بنده چې په ژوند کې اوابین کوي دا یو نښه ده علماء کرام وایي چې دا سړی جنتی دی الله دې موږ ته مقرر کړي عائشہ بیبي به 20 رکعات نفل کول روزانه ما خامون نرستو په مونږ خو نا وخت یې سبا د اوتو بوتو نا وخت یې سکار نه مونږ د نفس او ځان په دې اسی فضول کارونو داسې عادت کړی دی چې په جمعات کې په مونږ باندې خارخ لګي چې بارودو ټیک ټاکی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بشل رکعات نفل ما خامون نرستو روزانه کول عام صحابہ کرام بزرگان دین 12 رکعات کوي تابعین اولیاء کرام 12 رکعات شپږ رکعات او د دې شپږ رکعاتو نفل او ثواب چې یو سره د ماخام منځ په جمع وکي دا وسره وایا او 2 رکعات سنت موکد وکي داغین رستو چې د شپږ رکعات نفل کوي الله د 12 کالو نفلی عبادت ثواب ورکوي ماخام بموز په جمع کې 2 رکعات سنت موکد بکې بیا غین رستو شپږ رکعات نفل دی په 3 سلامونو چې خدای پوي کوم 2 رکعات بو کې سلام بو جار باس بیا به 2 رکعاتو کې سلام بو جار باس بیا به 2 رکعات شپږ رکعات شو په دې کې یو اسانه طریقه شته ځینې عالمان دا وایي چې دا الله د رحم نه دا امید مشته چې دا 2 رکعات سنت هم دې کې ورواچي 3 رکعات خو کا سبحان الله
دو رکعاته وکړه او بیا 2 رکعاته وکړه او 2 سره هغه سنت شپږ شو. امید دی چې په دې هم الله بنده ته د 12 کالو د عبادت ثواب ورکي. رب العالمین ډیر مهربان دی. او غوره طریقه دا ده چې سنت جدا کی او دا نفل جدا وکړي. یو صحابي وی د رسول الله مبارک پسې می د ماخام منځ کو ځتی کور ته لاړم. نبی علیہ السلام سنت کو نفل کو مشغولو. بیا زه د ماسختن منځ لرالم. نبی علیہ السلام په نفلو کې په مسجد کې مشغولو. ما وتارجو ک د الله پیغمبر هغه چې ته ولاړی ماخام منځ پسې تاسو کور ته نه ایتلی. پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آو ما چې هغه نفل شروع کړی دی لاکو. نو پیغمبر علیہ السلام نفل په جمعات کې هم کړی دي، سنت هم په جمعات کې کړی دي او کور کې هم کړی دي. نو دا اوابین ډیر اهم منځ دی، ډیر اوچت منځ دی. نو اوابینو کا نور شپو کې کې کدین علاوه بیا نور نفل کې اوکا داغی نرستو سورت یاسین براوالی. یوزل بسورت یاسین اوے پا دینیت چی اللہ زما پا عمر کے برکت واچی. سورت یاسین چی چا پا کم نیتوی لی اللہ پاک مراد حل کئی. نو سورت یاسین شریف بوے پا دینیت چی اللہ عمر کے میں برکات واچی او اغا دعا بولو لی. اب از تاستا در کو مگدہ دعا دا انشاءاللہ تعالی. او بیا تاسو صرف ځان ته دعاګانې کوي، مونږ ته پکې مکوئ. داسې ده که نه یو ملګری حج نه راغلی زه مبارکۍ لول نو ما ته ما سره یو منټ لږ ځان لسه یو تپوس درنه کوم مې وکړه. دا مېلمانه لږ دغه کوم هغه 2 کسان 3 کسان لاړو داسې ډډې ته شو. وایي ما سره یو کس و دا غزې نوم درته نه علم کړی ځکه تاسو خو بیا مسله نه یادوئ او هغه خلک یاد درته یادي. وي دا غزې و. نو هغه چې موږ واپس کله راتلو دا بس موږ ته ولاړو او د حاجیانو خوړه نه کېږي چې راشي واپس چې ریاض ته او دې خوا جاز میدان ته راورسئ. نو یو کس داسې لیټ و یو حاجي صاحب محترم وی دا ما سره جوخ ناستو وسیرا ساساو جوخ را سره کې ناستو. وی راته ویلي چې په دې آخر طواف کې می په دې زړه ډېر سخت زور تیر کو. ما ته چې ولی وی زړه مې وی چې ټول امت ته دعا وکړه خو ما ټول امت ته دعا ونه کړه. ما ته چې ولی دې ونه کړه وی راته وی چې زما یو تربور دی د تره زوی مې دی هغه سره مې څه خبرې دي بیا په دې کې هغه هم راتلو. که د ټول امت دعا مې کړې نو هغه خو په امت کې داخل دی نو دا خو به هغه ته هم دا دعا شوې وه. دا واورې دا چتې چې سملي که نه نو دی دا خپې برکوي. بلې مرغه ته تپوس وکړو چې دا خپې ولې برکې وی که ما خپې وغځولې اسمان به رالړه شي. دا اسمان ما په دې خپو ټینګ کړی دی. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. بعضې سړی دې ځان ته داسې لوی ګوري چې دا دنیا زما ته مخ آباده ده که نه دا جهل دی ناپوهي ده. الله دې موږ تاسو ته قبولي دعاګانې نصیب کړي. حدیث شریف کې راغلی دی چې یو بنده مؤمن بل مسلمان ته دعا کوي غایبانه نو فرشته راشي د ده په خوا کې ودرېږي او د ده په دعا آمین وایي آمین ولک بمثله. آمین الله دې دا دعا قبول کا او تعالی دې د دې په شانتي الله نعمت درکړي. نو چې یو سړی بل مسلمان ته دعای رحمت دعای خیر کوي دا ځان ته خیر غواړي او دا وخت د دعاګانو دی. ښه وخت د دعاګانو دی. قیامت ته نږدې حدیث کې راغلی دی په دې مسلمانانو بلکې په دې ټوله دنیا به یو سخت حالت راشي چې یو مسلمان به بل مسلمان ته سوا د خیر د دعا نه بل نیکی نشي رسولی.
خواجہ محمد معصوم عروة الوثقی رحمت الله علیه مکتوبات معصومیه کې لیکلي دي چې یو ډیر بد عمل سړی و چا خوب کیسې کو گاونډیانو چې الله دې بخلې دی او په جنت کې ګرځي سبحان الله تپوس یو ته کو چې ته خو معلوم سړی وي او ډیر خطرناک ژوند دې تیر کړو په کوم عمل ته الله وبخلي هغه بنده وته چې الله ما سره ډیره مهرباني وکړه تا چې څنګه وی بالکل داسې زه د خدای ګناګارو خو الله پاک زو بخلم دې کس وته چې تا کوم نیکی کړو او کوم عمل ستا الله پاک ته خوښ شوی و هغه وته وی چې یو ځل د مازیګر مونږ شو څه شي د مازیګر مونږ نرستو استاد دعا کوله په جمع امام سے په جمع دعا کوله او امام خواجہ بایزید بستامی رحمت الله علیه نو هغه دعا ته لاسونو چت کړیو امام دعا ته لاسونو چت کړیو امام صاحب خواجہ بایزید بستامی رحمت الله علیه دعا کوله او ما په امین ویلې د جمع دعا خودي ته وی کنه خو ما د سي مخ کړی تاسو د سي مخ کړی زه خپل ټکی ویم تاسو خپل ټکی وی الله دې مونږ کې اتفاق پیدا کړي د جمع دعا دې ته وی چې د ټولو یو خبرې نو زما د مرګري ز ګورم د خپل شونډي خوځي بس خوځي دي زورم په نرسي د جمع دعا دې ته وی چې امام دعا وی او قوم وی اللهم امين اللهم امين یا الله ما وبخي نو دا صرف ځان نه یادوم دلته تمرا سره په ډاله ناشتي تمرا سره مرګري جمع خو یو نه کنه د جمع دعا نه کنه نو خواجہ بایزید بستامی رحمت الله علیه لاسونو چت کړي امام چت کړي هغه دعا کوله مونږ په امین وی پای کې یا الله مونږ وبخي ما په امین وی دا دعا الله تقبل شو په دې ځای الله بخله سبحان الله الله جل جلاله دې موږ تاسو باندې رحم وکي او دې دعاګانو ته ذکر ته توبه ته نفل ته په ډېر اهتمام سره متوجي کېدل پکار دي نو یو ځل به سورۃ یاسین په دې نه ته چې الله عمر کې برکت واچي او هغه دعا به وي بیا به سورۃ یاسین وي چې الله د خپل ذات نه علاوه بل چاته محتاج مکه سبحان الله رسونه جامع خبر ده یا الله د خپل ځان نه علاوه بل چاته محتاج مکه نو ټول کال باندې خدای پاک د خپل ځان نه علاوه بل چاته نو دري چې دا دعا دی وي سورۃ یاسین شریف بوي او هغه دعا بوي پدریم ځل به سورۃ یاسین شریف وي او د پدینیت بوي چې یا الله د ټولو بلاګانو فتنونا ازمایښونو ما په حفاظت کې وساته نو تمام کال باندې با الله تعالی د ټولو بلاګانو نه امتحانات له نه محفوظ ساتي یو عمل د دیش پیدا دی دا شانتی بزرگان دین وی چې کم بندا په لسم شپه د شعبان باندې سورۃ دخان وزل وی سورۃ دخان تیجیشتم سپارہ کے دے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین کم بنده چې ماسختن سورۃ دخان وای او یا زر فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي دا قرآن برکات دی الحمدلله زمون په جمعات کې ار جمعه شپه باندې ویلې کی پابندۍ سره مونږه سورۃ دخان شریف وایو خصوصا د جمعې په شپه باندې راغلي او ار شپه باندې د دې وینا راغلي نو سورۃ دخان دا پدیش په باندې اهتمام سره ویل پکار دی کم بندا چې پدیش په باندې سورۃ دخان وزل اوئی الله تعالی بدلی سړی او یا حاجتون د دین او یا حاجتون د دنیا پورا کی
او الله تعالی به د دې سړي ټول کال کې بیا ار دعا قبلې. سبحان الله. دا د دې قران اثر دی، د قران برکت دی. د شیطان دی خدای اړه وچي چې د قران زور او برکت اخو زموږ اندازه کې ناراضي. او بیا داسې مبارک شپه حامیم والکتاب المبین، سوره دخان، سوره یاسین شریف. دا نفل دی، مستحب عمل دی، که چاو نکو گناهګار نه دی، خدا سے موقع ده او دا په ژوند کې کله کله راځي، نو دا مسکول نه پکار. د واز په کتابونو کې راغلي دي چې یو ځل عیسی علیه السلام په لار باندې روانو، یو کاڼی صحیح کو ډېر غټ او ډېر ښکلي شکل کې و دا کاڼی. عیسی علیہ السلام د دې کاڼي ښایست ته حیران شو، نو د دې نه داسې تاوېدو. الله پاک ورته وفرمیل چې ای عیسی علیہ السلام ته څه ګورې؟ عیسی علیہ السلام الله پاک ته عرض وکړه چې الله دا کاڼی دی ډېر ښایسته دی، د دې د شکل صورت ته ډېر حیران شو. الله پاک ورته وفرمیل چې دې کې یو ناشنا خبره بل هم ده، ته به نورم حیران شي. ستا په لاس کې چې کوم امسا ده، ته په دې باندې دا کاڼی ووهه. چې عیسی علیه السلام په امسا باندې کاڼی ووهلو، هغه دوه شو. یو بابا پکې راووته. سبحان الله. خالق او مالک خو الله دی که نه، ساتونکی الله دی. یو ښکلی سړی دی سپین ږیری، هغه راووتو او د هغه لاس کې شنه کونټي وه، کونټي وه سره ده، او په لاس کې یې د انګورو غوشه ده، تازه انګور دي ورسره. انګور خو پېژنې که نه، د خوراک شي نه ټول پېژنئ. ماشاءالله، سبحان الله. وایه ټول سبحان الله، ماشاءالله. دا هم ګټه خبره ده که نه. نو دا انګور دی بابا سره دي او خوري. دا عیسی علیہ السلام ډیر حیران شو چې دون غټ کاڼی او بیا دنه پکې داسې ښکلی انسان، او بیا دا انګور د کوم ځای نه؟ خدا د الله پاک اختیار دی، او الله جل جلاله د لوی قدرتونو مالک دی. هغه حیرانتیا نور هم زیاته شو. الله پاک ورته وفرمایل چې ته به نورم حیران شي. د دې بابا نه تپوس وکړه چې دې کاڼي کې د څومره وخت تېر کړی دی. تپوس یې ترې وکړه چې ستا څونه موده وشوه دې کاڼي کې؟ وایي 400 کاله مې پکې وشو. سبحان الله. 400 کاله مسلسل د الله یاد او عبادت کوي، بل کار نه کوي، او د رزق تنظیم هم الله کړی دی. عیسی علیہ السلام ډیر حیران شو، او د په دې ثوابونو باندې په دې دومره لوی اجر حیرانتیا زیاته شو. الله پاک ورته وفرمایل ای عیسی علیہ السلام، د دې سړي دا 400 کاله مسلسل نیکی او عمل یقینا چې اوچت عمل. عیسی علیہ السلام عرض کړي چې الله دا سړی خو ډېر اوچتې مرتبې والا دی او د ده به ډېر لوی ثوابونه وي. الله پاک ورته وفرمایل چې یقینا د دې سړي اجرونه ثوابونه په خپل ځای ډېر دي، خو زما د ټولو پیغمبرانو آخري نبی محمد عربي صلی الله علیه وسلم، ټول وای بیا وای ابار چې کوم کسان نشتی غیم وای صلی الله علیه وسلم. په ټولو انبیاء کرام علیهم السلام کې آخري نبی او رسول محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله راشي او داغه امتی، نو هغه ته به یو شپه ورکوم د 15 شپې د شعبان. 15 د شعبان کې چې د نبی آخر الزمان امتی 2 رکعات نفل وکي، د دې بنی اسرائیلو د عبادت د 400 لګاتار
سلور سو کاله لګاتار مسلسل عمل نه به هغه 2 رکعات نفل افضل وي. دا امت غره ده په برکت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم. قرآن مجید غره ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غره ده. مونږ ځکه الله غره پیدا کړی. الله مو دې د نبی علیہ السلام کامله تابعداري نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعمال او اقوال او احادیث او معمولات باندې دې الله ټول انسانیت راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله زموږ د ټولو جولای کې خیر واچي، الله د ظالمانو حاسدانو ساحرانو کافرانو نه ټول مسلمانان محفوظ کړي، الله زموږ مشران والدین حقداران وبخي، الله پاک بیمارانو ته شفا ورکړي، الله دې شپو ورځو کې چې څومره خیرونه دي برکتونه دي حاضر او غایب او دوستان ټولو ته نصیب کړي، الله سړو زنانو لوی وړو ژوندو مړو ټولو ته نصیب کړي، الله زموږ والدین وبخي، الله زموږ مرحومین وبخي، الله زموږ مشران وبخي، بیمارانو ته شفا کامل ورکړي، الله د دواړو جهانو خیر او برکت د ټولو نصیب کړي، د دواړو جهانو امتحاناتو نه مساتي. وصلی الله تعالی علیه